بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د قلم تعبیر کوم. خوب کې څه کله قلم وکتل شي دا څه تعبیر لري. دا مختلف تعبیرونه لري، مختلف حالات لري، اکثر ښه تعبیر لري قلم په خوب کې. عام طور سره قلم په معرفت او په پوهې سره علم باندې تعبیر کیږي. د ابن سیرین رحمه الله تعبیر مطابق رزق او برکت باندې هم تعبیر کیږي، مسئولیت او قدرت باندې هم تعبیر کیږي، فصاحت د انسان ځکه قلم سره یو شی لیکل کیږي، یو وضاحت کیږي، یو څوک خبره باندې پوهیږي، یو خبره چاته رسیږي نو په دې باندې هم تعبیر کیږي. بل په استقامت باندې هم تعبیر کیږي ځکه قلم څه ده نو قلم چې شی ولیکي تلاند امضا وشي نو په هغه باندې سره بیا درېږي، قلم باندې لیکل کیږي، لفظونه کیږي د خلکو، پیمان او تعهد کیږي د خلکو. نو په استقامت باندې هم تعبیر کیږي، په بزرګي باندې هم تعبیر کیږي ځکه د قلم څښتن څه ده، قلم باندې الله تعالی قسم کړی، لیکلو باندې قسم کړی. نو چا څه قلم خوب کې ورید د الله تعالی عزت ورکی، بزرګي ورکی، مشري ورکی. او په دې باندې هم تعبیر کیږي چې محترم شخصیت د الله تعالی ورته ورکړی په اجتماع کې. په نوې وظیفه باندې هم تعبیر کیږي ځکه یو فیصله چې کیږي یو څوک تعینېږي نو په قلم باندې تعینېږي، یو څوک لرې کیږي، یو څوک تعینېږي نو په نوې وظیفه باندې هم تعبیر کیږي. څه کله عام حالت کې وکتل شي قلم چې د یو چا په لاس کې د په دې باندې تعبیر کیږي چې تا ته الله تعالی د معرفت او د علم یو ذریعه او یو فرصت درکړی تا ته، نو دغه فرصت نه ته استفاده وکړه. څه کله قلم دې داسې په لیکل نه کې همداسې لاس کې دی، څه کله بیا قلم دې په خوب کې ورید داسې لیکل پې کوي بیا ډېر ښایسته تعبیر لري. دا خط دې هم ښه ښایسته وي نو په دې باندې تعبیر کیږي چې تا په ژوند کې ښه تغیرات راځي ځکه ښایسته خط لیکل او په قلم باندې مفهوم شیان لیکل، ښایسته خط لیکل نو معنا دا چې ښه تغیرات راتګ د الله تعالی ښه مقدرات، ښه تقدیر، ښه بخت نو په رزق او په برکت باندې په ژوند ښه ژوند باندې تعبیر کیږي. او څه کله ته قلم همداسې عادي لاس کې اخلي، همداسې لاس کې اخلي او میز باندې ناستې او داسې لاس کې وي او د اراده لري د لیکلو یا امضا کولو نو دا په قدرت او حاکمیت او تصمیم نیول باندې تعبیر کیږي. څه دی او تصمیم نیولو په وخت کې نو کله چې بیا قلم باندې ته امضا کوي نو دا پیر دا چې یو مهمه فیصله کیدونکې ده، یو مهمه فیصله ته باید وکړي نو په هغه کې باید احتیاط وکړي ځکه دا امضا چې کوي نو باید ښه صحیح مخکې هر شی ووایي چې تا چې لیکلي بل چا چې لیکلي بیا امضا به کوي، ناخوانده امضا نه کیږي که نه. نو امضا کول په خوب کې بیا دا تا متوجه کول دي، مهمه مسله په هغه کې ته فیصله کوي نو متوجه اوسېږه. او څه کله بیا په قلم باندې ته آیتونه، ښه خبرې، مفهوم شیان څه کوم مفهوم لري هغه شیان لیکي نو دا په دې باندې څه کوم شیان ته لیکي هماغه هدف هماغه پوره کېدو باندې تعبیر کیږي. ستا هدفونه، ستا ارمان آرزو او ستا مقصد دغه باندې پوره کیږي چې دا پوره کیږي، دغه باندې تعبیر کیږي چې دا مسایل پوره کیږي او ته دې شیانو ته رسیږي. دا څه کوم شیان ته لیکي په قلم کې هماغه شیانو ته الله تعالی ستا په قسمت کې لیکلی هماغه شیانو ته رسیږي. او بیا د عام قلم پر رابطه باندې خبره او پنسل څه دا بیا ښه تعبیر نه لري ځکه پنسل خط څه کله وشي نو هغه پاکېدی هم شي، تغیر هم پکې راوستی شي انسان. نو پنسل په خوب کې کتل عام طور سره دا په شک باندې تعبیر کیږي، مشکلاتو باندې، سستی باندې، بې ارادګي باندې تعبیر کیږي. څه کله پنسل ته په خوب کې ورید څه معنا داسې فیصلو کې سستی او په خپل ژوند کې تصمیم نشي نیولی، شک کوي، مشکلاتو سره مخ او څه کله بیا ته په خوب کې ګورې چې قلم لیکل دې کړي وي او بیا یې پاکوي پنسل دی یا بل قلم ده نو بیا هم ښه تعبیر نه لري، پښیمانتیا باندې تعبیر کېږي، پښیماني درته پیدا کېږي، داسې کار کوي چې هغه نه بیا پښیمانه کېږي او وروسته بې وفایي کې داسې چا سره وکړي نو په دغه دوه درې صورتونو کې بیا ښه تعبیر نه لري. او دا شو چې کله ته پنسل په خوب کې ولیده. بل دا شو د قلم خط پاکوي نو دا هم ښه تعبیر نه لري، خیمانه کېدلو باندې تعبیر کیږي او پنسل په سستی باندې تعبیر کیږي. او څه کله بیا ته قلم په خوب کې وګورې چې بې مفهوم شیان لیکي، چټیات لیکي نو دې معنا دا یعنی ته غلط فیصلې او غلط تصمیمونه نیسي نو په دې سبب باندې تعالی قلم کوي په خوب کې چې ته متوجه شي. نو دا د قلم تعبیر په خوب کې په همدې رابطه باندې یو خوب هم شته، یو خور خپل خوب لیکلی ده و یو قلم پیدا کړم په خوب کې وای سره رڼا کوي چې واخلم یو قلم، دا قلم وای ښه ګورم ورته داخل کې قلم کې داخل کې وای د کعبې شریفې عکس یا تصویر به پکې او بیا لږه کې هغه لږه ډوټ وي دا بیا لارې ونیسم زه لاړ لار په لاره باندې بیا وای معلم مخته راځي دا هم ښه تعبیر لري. معلم ځان ما ته معرفي کوي چې ستاسو معلم یم، بیا وای پارچه د امتحان ګورم
او بیا ماته د پارچې امتحان کې دی 58 نمبر راکې ارمانو ارزو د یادولو د ارڅ ان شاء الله پوره کیږي که درس تعلیم د پاتې وي په نیمه کې نو ان شاء الله دا پوره کیږي قلم د ملاسته راځي د درس تعلیم عالمم خپل وظیفه ان شاء الله راځي خپل وظیفه ته د مشکلات حل کیږي څومره مشکلات دي په دغه باندې تعبیر کیږي او بیا څه ته وایي صدیق قلم په منځ کې د کعبې عکس د معنا داسې علم او خلکو ته خیر رسول د دین ان شاء الله کار اخلي د ایمان په وجه باندې یو شی لیکنه کوي او بیا چې ته امتحان پارچه اخلي نو امتحان پارچه څه کله په خوب کې وکتلی شي امتحان په خوب کې د دې لپاره جدا ویډیو زه لرم چې امتحان په خوب کې څه تعبیر لري هغه ویډیو بیا وګورئ د دې ویډیو همدا چینل کې دا ویډیو شته چې امتحان په خوب کې څه تعبیر لري دا هم ښه تعبیر لري اکثرا یو تغییر باندې تعبیر کیږي چې کله زموږ په ژوند کې یو تغییر را رواني یو فرصت وي د ارتقا د مخکې کېدلو نو بیا په دې وخت امتحان په خوب کې کتل کیږي او ته بیا چې په سره قلم باندې 58 نمبر درکوي 58 نمبر دا هم ښه ده نو معنا داسې که ته په دې وختونو کې د امتحان د مخکې نو هغه باندې تعبیر کیږي چې امتحان ته دی یعنې ته ناکامي نه درې نو ناکامیږي نه د عددونه خوب کې بیا خپل ځان ته مفهوم هم لري یعنی خاص مفهوم لري ځکه 15 وخت منځونو باندې تعبیر کیږي 8 او 50 دوه عددونه ته په خوب کې کتلي دي نو دا معنا داسې په موږ باندې لږ کوشش وکړه او په زکات مسایلو کې بیا 8 الته راغله 8 ازواج الته 8 عدد ذکر شوی دی نو معنا داسې د موږ او زکات کې مالدار وي نو د موږ او زکات د دې پابندي وکړه دواړه کدی یو کوي نو د بل مو کړه دواړه ځکه یو ځای راغلي دي نو په دغه باندې هم تعبیر دلی شي والله تعالی اعلم یو خور خوب لیکلی دی وای او ما غوښه یعنی خامه غوښه وای په خوب کې یو ځای کې وای څوک ویشي تقسیموي او زه یې راواخلم او یو ځای کې کېږدم وای کور ته وینیسم نو دا ښه خوب دی بیا که کور ته دې وړی بیا ښه خوب نه و دا خامه غوښه چې کله کور ته ویوړ سي نو دا په وفات باندې تعبیر کېږي د یو مریض یو مشکل پیښېدل یو څوک وفات کېدل یو مریض نه جوړېدل په دغه باندې تعبیر کېږي او چې کله ته غوښه په خوب کې وګورې خامه غوښه او مخ غوښه او هغه ته ګوري او نه اخلي کور ته نه وړي نو معنا داسې یو مشکل سره یو مریض سره تکیږي هغه انشاءالله همداسې حالت کې داسې کېدی شي ښه شي نو امید ورته ولره نو انشاءالله نو بیا ښه تعبیر لري والله تعالی اعلم خوب کې وایو شین مار وی وای راڅخه وځغاستل وتښتېده وایي زه پسې ګرځېدم اخر مې چې وکتلې یو ځای کې پشي وایي پشو وه او ولاړه وه او دا مار د پشو په خوله کې وه وایي د مازې سر یې راویستلې وه تیره شی وای را سره و بل کس هم را سره و پیشو می په ماغه تیره شی وښته وای او د بل سر د پیشو د اخوانه وای دا تیره شی راووت او دا دواړه وای مړشول دا مار هم او دا پیشو هم او د پیشو نه وای ویني وتلې خپ فشار سره ویني وتلې نو الله تعالی دا خوب درته خکی ته وای شین مار دا نو شین مار په مالی مسایلو باندې تعبیر کیږي چې د مال طرفه ته کوم مشکل ده زکات نه ورکې یا حق حقوق نه ورکې یا حرام پکې ګډې نو دغه کې یو خطر ده تاته یا د غلا امکان ده نو دغه کې تاته خطر ده څنګه خطر ان شاء الله بچ کیږي هغه خطر نه ته بچ کیږي چې سره د پیشونه مراد زکات ورکول خیرات ورکول صدقات ورکول ځکه پیشو څه ده سوالګر باندې تعبیرېدلی شي نو دینه مراد زکات ورکول یعنی که ته د دې مال دی حفاظت غواړې نو زکات یې ورکړه او خپلوانو ته دې ورکړه چېرته سوسیږه مغل ته ورکړه بل خوا ته یې مه وړه ځکه د مغو خلکو سترګې تا ته پاتې وي مغو یې تا ته چل جوړوي مغو یې تا ته مشکل جوړولی سي دا څوک چې تا سره نږدې اوسېږي خپلوان دي هم ګاونډیان دي دغو سره د زکات د خپل کوشش وکړه او صدقات شی ورکوي دې سره انشاءالله ستا مال محفوظ کیږي والله تعالی اعلم ځکه ته وایې څه دا په تیره شی باندې ته دا پیشو باندې وار کوي او هغه مړ کېږي دا ماره مړ کېږي نو معنا دا څه که ته غواړې څه دا مشکلات دې حل سي نو ښه صفا خبره وکړه تیری شي نه مراد تصمیم نیول څه دا تصمیمونی سره د زکات وي صدقات وي دا ورکړه چې ستا مال محفوظ شي او د پیشو مړ کېدلو نه مراد یعنی سوالګر حاجت رفع کېدل څه هغه بیا تا ته نور نه راځي هغه حاجت رفع کې مشکلې خپلوانو کې څوک وي قرض غواړي یا په کومک ورسره ته وکړي او د مار مړ کېدلو نه مراد همدغه خطر ته نه بچ کېدل چې د مال مسله کې کټه دارې نه کوي انشاءالله مشکلات عمل کېږي والله تعالی اعلم بل خوب دا وای فلسطین ته جنگ ته روان وي شپه ده وای رڼا هم وي ماښام غوندې وي یعنې او بیا وای دلته څو تعمیران وي هغه چپه شوي وي لکه فلسطین نقصونه څه ښکاري
سپین ږیري وایي وګورئ څه وګورئ هلته وګوره وایي ټوپک او ډز یې پرې وکړ یو چا ټوپک پرې ورسره ډز پرې وکړ یو دانه مې بیا چپه کړ بل کس یو سپین سرې ښځه راته وویل چې ټوپک وګوره هغه راته یو ټوپک ښیي چې دا ټوپک دې واخله نو بیا هغه ټوپک ته ورسمه او خپل مې وایي چې زنګ وهلي وي هغه او دانه وایي ټوپک مې راواخیسته ښه ښایسته ټوپک وي نو دا په خوب کې جنګ کول جهاد کول ټوپک دا هم ښه تعبیر لري جهاد کول ډېر کوشش کولو باندې تعبیر کېږي او ټوپک څه ده په دلیل په دعا باندې هم تعبیرېدلی شي څه تا لاسته راوړي او کوشش کولو باندې تعبیر کېږي خپل هدفونو ته رسېدلو باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم بل خوب دا خپل مور مې چې ژوندی ده په خوب مې لیده چې زما خور ته چې واده شوې نه ده په خوب کې بنګړي او روجایګانې وایي راوړې وي چې تافته رختې وي وایي ډېرې زیاتې روجایګانې راوړې وي دا ښه خوب ده الله تعالی تاسو ته ښه کړي که د خپل خور په رابطه باندې څه فکر لرې څه دغه د واده لپاره بندوبست وشي او ته کوشش کوې څوک ورته ښه کسان پیدا کړي نو دا په همدې باندې تعبیر کېږي چې دا کار انشاءالله کېږي خوشحالي تاسو کره راځي او د بنګړي مراد هم دغه واده باندې تعبیر کېږي او د رخت تفتې رخت مراد طبیعي شکل باندې یعنی تفته رخت څه ده دا طبیعي ټوټه ده نو معنا دا تعبیر دا شو چې تاسو د واده او د مصارف انشاءالله بې رواج کېږي او بې سرګرداني او بې مصارف انشاءالله الله تعالی برابروي والله تعالی اعلم خوب کې وایي خیرنې جامې راټولوم یو بل د کورنۍ غړی راسره وي پلار مې هغه راسره یې وایي نو دواړه راټولوو د خیرنې کالي خپل راټولوم نو دا ډېر ښه خوب دا الله تعالی یې درته ښه کړي خیرن کالي نه مراد هغه ستا په دین کې سستي په مونځ کې سستي وي یا په تلاوت کې بل څه په عبادت کې هغه شیان انشاءالله ته نور خو په دې شرط چې ته خپل پلار احترام وکړې د خپل پلار قدر وکړې د خپل پلار خدمت وکړې دې سره الله تعالی ستا په تقوا کې ستا په دینداري کې زیاتوالی راولي ځکه ته کله پلار سره یو څه نو دا شروع کوې په کالي راجمع کولو خیرن کالي نو معنا دا ستا کې څومره مشکلات دي ذهني پریشانی ده مالي مشکلات دي نور سرګردانۍ دي ګناهونه دي احساس د ګناه ده ټول انشاءالله ختمیږي په دې شرط چې خپل پلار احترام وکړي د خپل پلار خدمت وکړي پلار سره ښه وخت تېر کړي نو انشاءالله دا مشکلات دې حل کېږي والله تعالی اعلم نو دا و د نن ورځې خوبونه د تګ نه مخکې که تاسو چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ یو بل سره شریک کړئ او که خوب هم لیدلی وي نو همدغه واتساپ نمبر کې ستاسو سکرین کې ښکاري ما ته رالیږلی شئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته